لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول نشتره طاقت د نیکی ولا قوت او نشتره طاقت د پرې خودلو د ګناه د بچ کېدلو د ګناه الا بالله مگر د الله په توفیق باندې او د الله په مشیت باندې. دا ایمان ده. دې ته د استسلام کلمه وای، دې ته د الله ته د سپارلو کلمه وای چې یا الله د نیکی توفیق او د بدۍ نه د بچ کېدو توفیق دا ستا په مدد باندې. دا د انسان خپل کمال نه دی، خپل طاقت نه دی. وای دا کلمه مې ویله نو ما ته وفرمایل چې یا عبدالله، ابو موسی اشعري نوم عبدالله ابن قیس نوم یې و. ما ته وفرمایل چې قل لا حول ولا قوة الا بالله. د ویله دی صحابي اسم ویله، خدای دې فضیلت نه نو خبر، دای دغه شان نه نو خبر. نو د الله نبی واورید دا کلمه خو فضیلت او ته بیان کو. ته فرمایل ابو موسی دا کلمه وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله فانها کنز من کنوز الجنه. دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. خزانه زمانونو هغه سیس ته ویل کېږي چې چا پکې ځان له څه شی جمع کړی، یو سیس دی او ځان له پکې روپۍ جمع کړي دي، سره دي جمع کړي، سپین دي جمع کړي دي. نو یې راته وفرمایل چې دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده. معنا دا چې دا د اجرونو یوه خزانه ده، دا د اجرونو یوه خزانه ده چې طالب الله رب العالمین درکوي. لا حول ولا قوة الا بالله دا کلمه وایه. یو اسرائیلی اثر کې راغلی دی، امام ابن تیمیه را نقل کړی چې په دې سره انسان بدن ته طاقت ملاویږي. وای الله رب العالمین چې کله ملائکو ته ویل چې زما د عرش اوچت کوي، د عرش چې کوم ملائک دي حملة العرش، نو هغوی ته چې کله ویل چې دا زما د عرش اوچت کوي، نو ملائکو ته ویل چې یا الله دا موږ څنګه اوچت کو؟ دا خو ډېر عرش زمانونو د دې حد الله رب العالمین ته معلوم دی. دا دومره لوی مخلوق دی. دا ځمکه او اسمان دا د عرش په مقابله کې دومره واړه دي لکه معمولی یو بنګړی غونته کې دومره واړه دي. عرش دومره لوی مخلوق دی. نو الله رب العالمین ته وفرمایل چې دا کلمه ووایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. هغه ملایکو چې کله دا کلمه وویله به د الله رب العالمین عرش اوچت. په دې بدن کې طاقت پیدا کیږي زمارونو. او د دې سره سخت مشاغلو کې چې کله ګیر شوي، د دنیا ژوند مزدوري دې سخته وه، مصایبو کې ګیر وي، تکلیفونو کې ګیر وي، د مدد دپاره دا یو ډېره بهترینه وظیفه ده زمارونو. لا حول ولا قوة الا بالله. بس الله رب العالمین نه طاقت غواړه، د الله رب العالمین نه قوتونه غواړه، په تکلیف نه بچ کېدو د راحت د حاصلول دا د الله رب العالمین په قوت او طاقت باندې دي چې لا حول ولا قوة الا بالله. یو عالم له سړی راغلی و، هغه ته ویلي چې زما د نظر ډېر زیات غلط استعمالیږي. نظر معنا دا ده چې زنانو ته ډېر زیات ګورم، دا د بعضې سړي شوق وي بس زنانو ته ګوري. نو هغه ورته دا وظیفه ښودلې وه چې داسې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله. او هغه سړي دا وظیفه کړې وه، د هغه ویل چېرې بیا داسې وخت راغی چې ما ته به دا زنانه داسې ښکارېدې لکه هسې سړی چې د ونو بوټو ته ګوري، هسې لکه دیوالونو ته کمرو ته چې سړی ګوري. د زړه هغه کیفیت مې الله رب العالمین بدل کړ. په دې دعا کې الله رب العالمین دومره ازوري خیری. نو زمانونو موږ هسې هم لګیا یو، ټوله ورځ خبرې کوو، ټوله ورځ او بې فایدې خبرې کوو. د هغې په ځای که زنانه په کچن کې لګیا وي او بل څه وایي د هغې په ځای که لا حول ولا قوة الا بالله وایي، ځای جارو کوي او دا کلمه وایي، بل کار کوي او لا حول ولا قوة الا بالله. څومره خیر به الله رب العالمین ورکړي. د جنت خزانې دي، د عرش خزانې دي زمانونو، خزانه الله رب العالمین منګو تاسو لره کوي. رب العالمین دې زمونږ او تاسو دا ژبه دا د رب العالمین په اسکارو باندې راواړئ چې زمونږ دا ژبې په ذکرونو باندې عادت شي زمانونو. موږ دا ژبه ډېره زیاته غلطه استعمالوو. د دې د وجې نه زمونږ او تاسو په دې بدن کې د اعمالو قوت هم نشته دی. د هغې غټه وجه دا ده چې موږ ژبه غلطه استعمالیږي. ژبه چېرې چا ټیک شوه د ټول بدن به ټیک کېږي زمانونو. دا د صحیح حدیث کې راغلی دي. رب العالمین دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.